دزړه ارمان زمان کمی غم دک خفگان دے خو هم داده گणنا ستنور زغم خفگان زمان نادان ما پیش کے چمین رسب رب ما لا دمرا میں آدیگی چی سم رہے رب ما نادان ما پیش کے نادان ما پیش کے چمین رسب رب ما لا دمرا میں آدیگی چی سم رہے رب ما نادان ما پیش کے منم چې زین رازم په خیال په خاطر کې منم چې زین رازم په خیال په خاطر کې خو زبای دستر گو پلے مو کے گرزوما لا دومره مې یادېږي چې څومره هېروما نادان ما پیش کې نادان ما پیش کې چې مین زړه صبر بما لا دومره مې یادېږي چې څومره هېروما نادان ما پیش کې هغه په مینا مینا پاڼه جبا خبرې هغه په مینا مینا په وړه جبا خبرې په یاد کې د ژوند تراخ وختونه تېرومه لا دومره مې یادېږي چې څومره هېرومه نادان ما پیش کې نادان ما پیش کې چې مین زړه صبر بما لا دومره مې یادېږي چې څومره هېرومه نادان ما پیش کې زل چې په دې سترګو بیا ونه کړم دیدن یو زل چې په دې سترګو بیا ونه کړم دیدن ړندې دې وې همداسې چې بل ته غړومه لا دومره مې یادېږي چې څومره هېرومه نادان ما پیش کې نادان ما پیش کې چې مین زړه صبر بما لا دومره مې یادېږي چې څومره هېرومه نادان ما پیش کې نادان ما پیش کې چې مین زړه صبر بما لا دومره مې یادېږي چې څومره هېرومه ستا په आवाज کې ډېر درد و ستا سندره زموږ ډېره خوښه شوه دا سندره نه وه دا زما د زړه आवाज و ستا د زړه आवाज په موږ باندې ډېر ښه ولګېدو او واخله دا 10 روپۍ زه خیرات نه غواړم دا چېرته हेलो सलीम स्पीकिंग जी जी सेक्रेटरी खबर को सेक्रेटरी तो अरे खुदे रे घर का वक्त ना वक्त लगो रो टेलीफोन जी वले आवन तक शपदा खबर ब्यासे फर के दौड़ा जी मावी समाज दस्ताव तल खजाना आदा दस्ताव तल खजाना अगर पचक बांधे तासो दस खत्म न रखी तो दा तल खजाना कौन कर लो मानो खतरों का जिले में वर्षा अगर तो दखल हिसाब ना से पैसों जवाब आगे लबे चेक वर कमा आओ मशर खान سمخیا دا ته خو مستاسو ډېر اورېدلې دي زه به معلوم منم چې زما یو ورکوټه غوندې کار وکړي तो हुक्म का महिलाट د چا سر دې پکار دې بس سړی راته وښیه چې په یو ګزار دې لرې او کلمې وباسم
ما ته وایه خان چې په یو څو کې مازغه ته روانه کړم او د کسان بچو زما لرې کول نه مازغو سم نه دي پکار نو ولې خپې دې پکار دي څه بکواس بند کا زما روپۍ پکار دي روپۍ روپۍ بیا په غوسه و چې بیا دې څه کړي دي بچې پلار راباندې راغلو په ما غوسه هم شو ما ته یې وویلو چې ته غلې ته ووایه مورې زه غلی ما های دا غټ سره خو د خدای پاگل خانې ته ولې آمین او دا سپینې چشمې ته خدای په تخته باندې پاتې ثم آمین خدای خبر په خپله بیا څه کړي په ځوانۍ کې خو بچې دا خو راته ووایه چې پرون خدای ما نه 2000 روپۍ اخیستې وي چې هغه دې څه کې څه په غلط لاره خو یې بچې نه لګې واه چې خپل نیاز بینزوی باندې شک ونه کې ګناهګارېږي ستا زوی وای ستا زوی خو په انسانانو کې فرښته دی فرښته د ده په پاکه لمن خو مونځ کېږي او بیا د ده ټولې پیسې خو په غریبانانو په یتیمانانو او په کونډو رونډو خرچ کېږي او ثواب یې ټول تا ته رسي زه خو ته قربان شمه خو څه وکړم زه خو وایم پلار دې نه اوړي خامخا ماشوم یې راله راګیر کړی دی زه خو وایم ترورې چې ستا زوی سره په قبر کې اړو حساب کتاب نه کېږي بس بغیر د شناختي کارت سیده ځي نن دې بچې پیسې څه له پکار دي مورې یو ډېر خوږ دوست مې ته روان دی ما ویل چې د هغه مېلمستیا مې کړې وه خو چې اوس پیسې را سره نشته نو ما ویل چې خیال بدل کړم نه بچې چې خیال ګورې بدل نه کړي پیسې خو زه درکومه حاجي صاحب مېلمستیا مو کا او باقي من پیسې څنګه رنګ چې دی وایي نه په غریبانو باندې به تقسیم کړي مورې د پلار غوسې خو ما د نیکو کار نه توبه کړې وه اوس چې ته رانه خفه کېږې نو خدای هم رانه خفه کېږي نو ناکام دی راکه نو ها بچې زه چې ځو بچې حاجي بیدار بخت به په تمه وي زه چې ځو بچیه ښه مورې لاړو